لنډه کیسه. لیکوال نومان دوست، ویونکی ناصر جمال. د مړي په جیب کې چې څنګه یې تابوت کلي ته راورساوه، یوه ګنګوسه شوه. هر چا خپل کارونه پرېښودل او د تابوت په لور یې رامنډې کړې. تابوت د خلکو په منځ کې پټ شو. ټول ترې راتاو، یو د بل په اوږو لاسونه یې ښودل او د سر په ښورولو یې تابوت ته کتلې. خپلو منځو کې خبرې پیل شوې. چا ویل څومره په تمه وو، مونږ وی دا به خدای ډاکټر کړي، ښار ته به د ناروغانو له وړلو بېغمه شو. چا وی دا زړه و که تیږه، څنګه یې داسې چناري ځواني خاورې ایرې کړه. بل غږ کړ زمونږ د ناروغانو به خدای مل شي، زه یې بل څه ته ځورېږم. 3 کاله یې د کوژدې شوي وه، خو سر به یې همدا ویل تر څو یې چې فاکولته خلاصه کړې نه وي واده نه ورکوم. اوس به څه کړي، دا ځواني مرګ خو بل ورور هم نه لري. پلار یې چې تر دې د ماوتر روتر کله تابوت او کله اسمان ته کتل، د خلکو له منځه راووت. ټولو د هغه خولې ته کتلې، څو کرته یې شونډې راټولې کړې، خو د غږ پر ځای به ترې چیغه ووته. ښه شېبه غلی و، بیا یې وویل ورونو، نن زما د زوی په 12 کلنې خوارۍ خاورې واوښتې. زه نور هېڅ څوک نه لرم، زوی مې رانه روان دی، خو هغه زه یوازې نه پرېږدم. نه څنګه خاورو ته لاړ شي؟ تاسې ووایئ دا د خاورو وړ دی؟ خلکو یو بل ته حیران کتل، خو له خولې اخ نه خوت. هغه نه لکه چې اصلي خبره هیره وه. بیا یې سکوت مات کړ. ورونو، په ډېره خوارۍ مې پرې سبق ویلی و، لاس مې نه ور رسېده. کله هر چا نه یې پور کړی وي ورته، هغه نور رانه خاورو ته ځي. پاتې خبره یې په چیغو کې ورکه شوه. خلکو په یوه خوله زموږ له خوا بخشش دی ناره وکړه. تابوت یې د څو شېبو لپاره انګړ ته دننه کړ. د کلا دیوالونه چیغو داسې لړزول تا به وی بیا 52 الوتکو ترورستان پسې راخیستي او په سهوه کې د چا له کور نه لنبه پورته کړې ده. خدای خبر امنیتي کسانو د هغه په وژلو کې کوم نوی تکتیک تمرین کړی و. ټول تک شینه اوښتی و، له تابوت نه وینې څڅېدې. په څه خوارۍ یې د مور او خویندو له منځ نه تابوت راوویست او د جومات مخې ته یې کېښود. ملا صاحب د هغه په شنه اوښتې تندي لاس کېښود. د هغه بې روحه شونډې داسې راټولې وې تا به وی د خپلې وژنې د علت پوښتنه کوي. ملا صاحب ناستو کسانو ته مخ راواړاوه. ورونو، که څه هم دا پاک شهید دی، ځوان و، د علم په لاره کې و، خو داسې ښکاري چې د فتن نه دی وژل شوی. وهل ټکول یې ډېر خوړلي، کېدای شي خبرې یې کړې وي. ښه به دا وي چې غسل ورکړو. تابوت یې غسل خانې ته ور دننه کړ. پلار یې په وینو سره کورتۍ او کالي ترې وویستل. د کمیس له جیب یې سوری کارت او سره کاغذونه راوویستل. د کورتۍ په دننه جیب کې یې لاس ورښکته کړ. جیبي کتابچه یې لاس ته راغله. په منځ کې په وینو لړلی د لیک پاکټ ایښی و، له پاسه پرې لیکل شوي و د خپل مهربانه پلار په مطالعه. لاسونه یې ولړزېدل. پلار د درنظار شي زویه. دیوال ته تکیه ودرېد، پر رېږدېدلو ګوتو یې پرانیست. ډېر مهربانه پلاره، ګرانې مورې او ګرانو خویندو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تر دې دمه روغ او جوړ یم. د دې جملې په لوستلو مسکی شو، خو چې په غسل خانې یې نظر ولګېد، له سترګو یې لکه د محصلینو وینې اوښکې وبهېدې. زړه یې غټ کړ او بیا یې لوستل پیل کړل. ګرانه پلاره، ډېرې سختۍ دې تېرې کړې او لا تېروې. خیر دی، دا د امتحانونو مو په شروع کېدو دی، وخت کم پاتې. که خدای کول ډېر ژر به له درانه بار نه خلاص شي. ما هم بې ځایه عمر نه دی تېر کړی، ډېرې شپې مې رڼې تېرې کړې دي. رښتیا پلاره، که سپین سترګې درته نه ښکارم نو یوه خبره کول غواړم، او هغه دا چې که کله مې مور د خسر کور ته لاړه نو ته دې زما ووایي چې که هر څومره یې کاغذ سترګو ته نږدې کړ او 100 خواري یې وکړې، نوره جمله یې ونه شوه لوستی. د جملې پاتې تورې لکه د دهمزنګ د سړک په څېر په وینو لړل شوي وو.